د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. میم یا م توری د نن لوست یا سبق دی. هو، دا م توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې م توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د م توري تر څنګ په ټکي ټکي م توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي م توری داسې ډک کړئ. د م توري شکل دې وپېژانده. اوس د م توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، م توری د میږي په سر کې د لیکل شوي م غږ دی لکه میږې. ته ووایه. شاباس، بیا ووایه. میږې. ماما. بیا ووایه. ښه، میږې. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د م توری یې په سر کې راشي. میږې. مرغۍ. ګورئ، دا میږې دی. دا ټول بندونه یې توربخون او زیړ رنګونه لري. ګورئ، خوله یې تته، سره او زیړ رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه میږی رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د میږي په کلمه کې یو ځل د م توری راغلی. دلته د میږي په کلمه کې یو ځل د م توری راغلی دی. دغه سور د م توری چې د ی توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم میږی لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د میږي لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه میږی رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. ټول میږي ته توربخون او زیړ رنګ ورکوو. داسې. شاباس، همدغسې ښه یې رنګ کړئ.
دغه خولې ته یې زیړبخون سور رنګ ورکوو. اوس راځو اولني چوکاټ ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول م تورې په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د م تورې لیکل شوی دی. د م په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي م توري په سر م تورې ولیکئ چې لیکل مو زده شي. مونږ د م توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. م تورې دغسې لیکل کیږي. مونږ د م توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د میږي د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د میږي کلمه لیکل شوې ده. د میږي په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د م توري په سر کې د ی توري په سر کې. اوس د میږي د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین. د میږي لیکل زده کوو. شاباس. مونږ میږی لیکو. میږی دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د م تورې لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي م په سر د م لیکل زده کړو. شاباس. م تورې لیکو. موږ د م توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. م تورې دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د میږي کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د میږي د هر یوې سپینې کلمې پر سر میږی ولیکو. مونږ د میږي لیکل یادوو. شاباس. میږي لیکل یادوو. میږی لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د م تورې په خړ رنګ راغلی چې د سر م تورې یې تور دی. اوس د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د میږي د کلمو کتار دی چې د میږي لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د م تورې او د میږي دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. م تورې لیکو. د م توري لیکل زده کوو. موږ م تورې لیکو. شاباس. موږ د میږي لیکل زده کوو.
موږ میږی لیکو. میږی دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د م تورې په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر م توري په سر م توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د م توري لیکل زده کوو. م توری دغسې لیکل کیږي. موږ م توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د میږي د کلمو کتار دی. اوس د میږي د کلمې په سر لیکو چې د میږي لیکل مو زده شي. آفرین، میږي دغه شان لیکل کیږي. موږ میږی لیکو. د میږي لیکل زده کوو. د میږي لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ م توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د م توری لیکو چې د م توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د م توري لیکل زده کوو. م توری دغسې لیکل کیږي.
موږ مه تورې لیکو دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ میږی لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د میږي کلمه ولیکو چې د میږي لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، میږی دغه شان لیکل کیږي. میږی لیکو. موږ د میږي لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د م تورې چې نومي میم او داسې لیکل کیږي، او د میږي کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.